مولاي صل. دای چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی، د مکه مکرمه څخه و مدینه منورې ته مهاجر ورغلی. دغه ټول لارې پیاده ووهل، خو د قریشو 2 نفر تر شا په پسې و، غواړي چې بیرته یې بوزي. مګر ابو بصیر مدینه منورې ته ځنی ورسېد او مسجد نبوي ته ورننوتی. ویل یا رسول الله، مهاجر درته راغلی یم. فورا هغه د کفارو 2 نفر پسې راورسېده او ویل یا محمد، هغه عهد او وعده چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده، لکه څرنګه چې د صلح په مادو کې راغلي دي، دی به بیرته موږ ته راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، واخلي بویزي. هغه ابو بصیر کش کوي او بیرته یې رهي کوي. ابو بصیر ناره وهي چې څنګه می کفارو ته پلاس ورکوي، ما دغه ټول لار پر پښو وهل او هجرت می راوکي او تاسو می بیرته ور تسلیموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابا بصیر، قریب ده چې الله جل جلاله بتا او ستا ملګرو ته د نجات لار پیدا کړي. ابو بصیر مجبور سو دغه 2 نفر سره رهیسو و مدینه منورې ته نږدې د ذل حلیفه سره چې اوس آبار علی ورته ویل کیږي، هغه 2 نفر کښینسته چې ځانونه هوساکي او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره و. بندي هم ورسره دی. ابو بصیر و هغه یو نفر ته وایي فلانه په والله دغه ستا توره ډیره شره معلومیږي. هغه ویل هو والله دا ډیره ښه توره ده او ما 2 واره امتحان کړی ده. ابو بصیر ویل تیر اشکارا که چې زه وګورم. په خبرو کې ابو بصیر وکولای سوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره واخسته او هغه ووجي. دا بل پس غستاس هغه زغلی ابو بصیر توره پلاس په پسې دی. هغه خپل مرګ په سترګو ویني. چیرې ځنی ولارسي ټوله دشتي، خو هغه نږدې ځای مدینه منوره نو یې مخ د مدینه منورې پر طرف ونیوي. مشرک زغلی ابو بصیر توره پلاس تر شا په پسې دی. هغه زغلی د نفس پرېږدي، د ډېرې تیزی څخه یې دوړې ولاړېږي، دوړه په پسې ده. کوم وخت چې کافر مدینه منورې ته ورسېدی، مخامخ پر مسجد ورهیدي او په مسجد ورننوتی. ابو بصیر تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دور سپیره ولیدي او صاحب اوجو شړي، ویل دې سړي مرګ لیدلی دی. خو سړي ناری کړه والله زما ملګری ووجل سو او اوس ما هم وژني. ابو بصیر چې مسجد ته ور داخل سو ویل یا رسول الله، الله جل جلاله ستا ذمه خلاص کړه، تا زه ور تسلیم کړم او هغه عهد چې ستا او د دوی په مابین کې وو په هغه دی وفا وکړه او تا بیرته زه و دوی ته ورواستول. هغه چې پر تا و هغه دی وکړه، اوس ته په ما کار نه لري. الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، ما پلاس ورکړه او تا ځان خلاص کړ. هغه مشرک ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، بیرته را تسلیم ک لکه څنګه چې وعده مو سره کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما دا کار وکي، خو ستاسو څخه بیرته ولاړی، ما خپل ذمه خلاص کړه. کافر به جواب سو او ابو بصیر یې پریښاو. بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله، پریمږده چې په مدینه منوره کې و اوسېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا که په مدینه منوره کې و اوسېده، معنا ما عقد مات کی. ابو بصیر ویل نو می پریږده چې هر چیرې زما خوښوي هلته ولاړسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما ستاسو سره کار نشته، هر چیرې چې زه ولاړسم ته آزاد او زما تر امر نه اعلان. ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر د مسجد څخه ووتی او تر ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه چې ابو بصیر واورېده او په خلکو کې نشر هم سو. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل افسوس دی دلره د جنگ اورې بلاوه کده د سره نفر وای. دا اشاره و چې یا ابا بصیر د کفارو و تکلیف ورکولو ته دوام ورکړه.
ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکه مکرمه ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې یوه غرنۍ منطقه ده او په دغه غرو کې درختي او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د خبر وهغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې و او مدینه منورې ته هجرت نسوای کولای. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه پریښول او هجرت یې وکړي هغه ابو جندل، مګر مدینه منورې ته نه ولاړ ځکه دی په هدی چې بیرته می کوپارو ته پلاس ورکوي. نو عیس ته ولاړ، هغه عیس چې غرنۍ منطقه او غارونه پکښه و. دغه دوه نفره دلته ژوند کوي او کوم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حمله هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې و او د هغه صلح په سبب یې مدینه منورې ته هجرت نسوای کولای هغه هم وعیس ته هجرت وکړي. ټول نوی مهاجر مسلمانان د مدینه منورې په عوض عیس ته ځي. څو په عیس کې او یا نفر مسلمانان سره یو ځای شو. اوس نو په منظم ډول د قریشو پر قافلو حمله کوي. قریشو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه عهد چې زموږ او ستاسو په مابین کې دی څه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه پر خپل وعده یم. قریش ویل ابو بصیر او د هغه ملګری څه کارونه کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هغه ما و تاسو ته در تسلیم کړي، اوس په ما پورې تعلق نه لري. قریش ویل کومش د هغه سره جنگ وکړو ته خو به مداخله نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه هیڅ کار نه درلرم ځکه زموږ او تاسو په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریش و عیس ته یو لشکر ولېږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي. خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی، غواړي چې هغه خپل کې حمله ته دوام ورکړي. جبهه‌ای جنگ نه کوي. د قریشو لشکر ورغلی او ډېر موده په انتظار ورته تیر کړه خو څوک د دوی د جنگ لپاره نه راووتی. د قریشو لشکر بیرته به نتیجه ولاړ، مګر د قریشو چې هر قافله تیریږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ حمله پر کوي. د قریشو قافله بیا په خطر کې شوه او په فارغ ظلم نسی تیرېدلای. اوس نور هغه کسان چې تر مدینه منورې او تر مکه مکرمه د باندې و اسلام ته داخليږي، یعنی بیل قریشو نور هم هر څوک او په هر ځای کې چې نوې و اسلام ته داخل سي هغه فکر کوي چې زه ولی مدینه منورې ته ولاړم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سب ولی عیسی ته نزب او د ابو بصیر سره کومک نکوم. نو هغه نوی مسلمانان په عوض د دې چې مدینه منورې ته ولاړ سي عیسی ته ځي ترڅو چې په عیسی کې 300 نفر مسلمانان سره یو ځای شو. پوره لشکر ځنی جوړ شو. قریشو هر څه کوشش وکړي چې دغه خطر د ځان څخه لري کې په وسه نه سو پوره. اوس نو د ابو بصیر او هغه کسانو چې د سره دي د دوی د شجاعت او قوت په سبب د قریشو یو قافله هم سالمه نسی تیرېدلای. قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافلې سالمه تیر شي، مګر د دوی قافلې او تجارت بیا هم په خطر کې دي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وګټل او هم د قریشو قافلې تر هغه خطر لاندې دي، سالم نسی تیرېدلای. د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورځ په ورځ زیاتیږي. یوازې دا نه چې پر قریشو تجارتي قافلې بند شوه بلکې د خوراکي شیانو قافلې هم پر بند شوه. په خپل مکه مکرمه غذایی مواد نه لري او د باندې څخه پر قطع شوه چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع شوه او کاختی جوړ شوه. او قریش چې دغه خطر د لری کولو د پاره هر څه کوشش کوي بے فائدې دي. نو قریشو د ابو سفیان په مشرۍ مدینه منورې ته یو ډله ولېږل ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم د الله روی مدر وړي دي رحم وکړه. هغه شرط چې موږ د حدیبیه په صلح کې ایښی وو هغه نه غواړو. ورونو قریش کم شرط نه غواړي؟ هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډیر خفا او ناراضه و. هغه شرط چې مسلمانانو د ځان د پاره ذلت باله. دا هغه شرط وو
چې ویل د مکې مکرمې څخه کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي. اوس قریش وایي دغه شرط موږ نه غواړو، هغه مهاجر خلق د ستا سره وي چې صلح وساتل سي او قافلې تیر سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهرباني په سبب تر دغه شرط تیر سو. دا هغه شرط وو چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله، مګر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه وو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل ته وی چې دغه صلح څخه ناراضه وي او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کښتوالی دي، تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده. اوس څنګه سو؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله دا معلومه خبره ده چې ستا د فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی. دغه د حدیبیه صلح تر 2 کلو پورې دوام وکړي، که څه هم عهد د 10 کلو د پاره وو، خو 2 کاله وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیله د خزاعه پر قبیله وکي لغوه او مات شو. چې دا واقعه به د مکې مکرمه د فتح په قصه کې ان شاء الله درته بیان سي. اوس چې په دغه صلح سره د قریش لاسونه وتړل شو او پر مسلمانانو حمله نسی کولای، نو مسلمانانو ته دا موقع برابر اسوه چې هغه دشمن ته متوجي سي کم چې احزاب یا د خندق د غزا د پاره کفار سره یو ځای کړي و. د خندق د غزا د پاره چا کفار سره راټول کړه؟ د خیبر يهودو. دغه يهود و چې احزاب او ډلې په حرکت راوسته. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صلح په واسطه قریش د میدان څخه وېسته، نو اوس کولای شي چې د يهودو سره بل مداخله څخه د قریشو مقابله وکړي، ځکه قریش د حدیبیه په صلح وتړل شو. ورونو تر دغه ځای پورې د حدیبیه د صلح واقعات و او د صلح نتیجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمره پریښول او بیرته مدینه منوره ته ولاړ، مګر د عمره په عوض د مسلمانانو د پاره صلح او آرامي ورسره یوړه چې دغه صلح په واسطه و اسلام او توحید ته د دعوت میدان پراخه او لوی سو. د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای شوی او د الله جل جلاله د طرفه چې دغه صلح پر واقعه کما تفسیره نازله شوه هغه په سوره الفتح کې ده او د سوره الفتح په معنا تر هغو نسو پوهېدلای چې د حدیبیه د صلح قصه نوی را معلومه. الله عز وجل فرمای انا فتحنا لك فتحا مبینا، بشک چې موږ ته فتح او بری درکړی دی ښکارا او معلومدار فتح. ډېر مفسرین وایي چې دغه فتح په خپل د حدیبیه صلح ده، ځکه دغه بیغمی او قراری چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښ شو. مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ شو او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالبه کېدلی. هیڅ د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دي. د اسلام دین په خپل غالب دی، ځکه دا دین د الله جل جلاله د طرفه دی. اسلام داسې دین دی چې د انسان د خلقت او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودرېږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حمله حاجز او دیوال وي. د قریشو دشمنی او بې ځایه اوازې وي چې خلک یې مسلمانانو ته نه پرېښول. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.